السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. ملګرو، داسې دعاګانې مې له راوړي چې دا تاسو سهار او ماښام د مانځه نه پس ووایئ، نو کومې ګنده بیمارۍ نه چې نوم یې په خوله چاله نه ورځي، د هغو نه ټولو نه به ستاسو الله حفاظت کوي. نو دا ویډیو راست اخیره پورې وګورئ، دا ټولو دعاګانې به زه تاسو ته په دې ویډیو کې وایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي عافاني مما نتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضیلا. دا دعا دا بم درې پیره د سهار مانځه نه پس او د ماښام مانځه نه پس ووایئ. بله یوه ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا بم درې. اوس یوه بله ده رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا بمحمد نبي صلى الله عليه وآله وسلم. دا بم سهار او ماښام درې پیره مانځه نه پس وایئ. بله ده اوس سبحان الله العظیم وبحمده لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا سهار او ماښام مانځه نه پس درې پیره وایئ. اوس یوه بله ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده لا حول ولا قوة الا بالله. دا هم درې پیره وایئ. اوس یوه بله ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا هم درې پیره وایئ. نو د دې اهتمام وکئ، اول به یې زه وکړم بیا یې تاسو وکئ، ډېر زیات پیږدي دي.